سلام دوستانو، مایکروسافټ اکسل 2019 ته ښه راغلاست. زه توفیق نیازی یو ځل بیا تاسو سره د نوي ویډیو په درلودلو سره ستاسو په خدمت کې یم. درنو دوستانو، دې ځل لپاره موږ تاسو سره په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو موږ یو د نتایجو جدول جوړ کړو چې په هغې کې موږ سره مجازي شکل باندې شاګردان باید موږ ولرو، تعداد چې هغه شهرت موږ ته ضرور ده. همداراز موږ باید یو مضامین ولرو، 15 مضامین چې په هر مضمون کې هر شاګرد څو نمرې وړي. دلته موږ سره همداراز موږ دلته نتایجو یو برخه ولرو. دوستان لکه تاسو دا جدول ګورئ چې په هر ساحه کې تغیرات راولم، نو دلته موږ سره تغیرات فوق العاده روغ تغیرات راځي. تاسو وینئ دلته موږ سره په څو رنګونو باندې ساحه ښودل کېږي. دا ساحه موږ سره چې دا ساحه زه هم تاسو ته تر پوښښ لاندې نیسم چې دا رنګونه فرق وکړي. دلته ګوره موږ سره ب د الف ته تاسو متوجه اوسئ. دغه ساحه زه تر ارقام تغییروم، دا ټول په 45 باندې تبدیلوم یا 55 باندې. تاسو وینئ دلته اتومات دا په دال باندې بدلیږي. نو دوستانو چې دا څه رقم جوړیږي، راځو په دې باندې بحث کوو. له موږ سره پاتې شئ. بیا ښه راغلاست. دوستانو دلته موږ سره هېڅ نشته. تاسو وینئ دا ساحه موږ مکمله پاکه کړې، فقط موږ سره دلته ارقام دي. دا ارقام زه راخلم، دلته څنګه کوم لکه څنګه تاسو ته معلومه ده موږ باید مجموعه د ارقامو ولرو چې هغه موږ څنګه کولی شو. په اسانۍ سره موږ د کیبورډ څخه د مساوي تکمه کېکاږو. اول ته موږ لیکو چې شی SUM یعنې سم. تاسو وینئ دلته موږ د سم فنکشن راځي، یعنې سم فنکشن د جمع کولو په خاطر باندې کارول کېږي. دا باندې موږ کلیک کوو ډبل، چې دلته راغی قوس خلاص شو. نو موږ څنګه کوو، دغه ساحه مکمله انتخابوو چې دا موږ په څنګه کې جمع کړي. تاسو وینئ دلته موږ سره ادرس د D3 څخه تر H3 پورې موږ څخه ادرس، یعنې دا به D دا مو هم 3 د D3 څخه تر H3 پورې موږ سره څنګه شو ساحه انتخاب شوه. قوس بندوم، د انټر یا د ټاپ تکمه کېکاږم تر څو زموږ فارموله څنګه شي قبوله شي. تاسو وینئ دلته موږ سره 315 مجموعه د دغو نمرو څنګه شو موږ سره راغله. اوسط ډول باندې چې موږ کله نمرې معلوموو، په اوسط ډول باندې باید موږ د دغو نمرو اوسط معلوم کړو چې د اوسط د دې نمرو څنګه ده موږ سره. هغه هم موږ کولی شو څنګه کوم فنکشن څخه استفاده وکړو، د ایوریج فنکشن څخه استفاده وکړو. راځم د کیبورډ څخه زه بیا د مساوي تکمه کېکاږم. دلته زه لیکم په انګلیسي ژبه باندې ته ایوریج. تاسو وینئ د ایوریج علامه موږ ته یا د ایوریج فنکشن موږ ته راغله. نو زه باندې ډبل کلیک کوم. تاسو وینئ بیا مانه ساحه غواړي چې کومه ساحه باید موږ اوسط د هغه ساحې راواخلو. تاسو وینئ دلته په اسانۍ سره څه کولی شم، ایوریج ساحه مو ورته انتخاب چې دې اوسط ماته وښودل شي. قوس بندوم، د ټاپ تکمه کېکاږم. ګوره اوسط ډول باندې څنګه دي 15 نمرې راځي د شخص سره. نه راځو فیصدي څنګه معلوموو. فیصدي هم ورسره ډېر ستونزمن کار نه ده. دا د فنکشن له لارې نه، دا د فارمولې له لارې. فارموله د فنکشن د فیصدي موږ سره داسې ده چې مجموعه د اساسي رقم مجموعه که چېرته یعنې هر نفر موږ سره 100 نمرې ولري 1500 به کېږي. نو موږ دغه مجموعه رااخلو. اوس تاسو سره څنګه کومه دلته باندې عملا کار باندې کوم. زه د مساوي تکمه د کیبورډ څخه کېکاږم چې موږ تر څو زموږ فارموله شروع شي. زه داسې وایم چې دغه مجموعه نمرې چې زموږ کوم دي، دغه یعنې I 3 کې چې کومه مجموعه پرته ده، دا باندې څنګه که ضرب که د څو سره د 100 سره، ځکه زموږ فیصدي د 100 په اساس باندې راخلو. نو بېرته تقسیم که موږ ته څو باندې، که چېرته دغه نمرې هر شخص پوره نمرې وي، چې پوره نمرې موږ سره څو دي 100 دي، نو 1500 دلته زه لرم 1500. یعنې 15 مضمونه لرو، هر مضمون کې 100 نمرې راشي موږ سره 1500 کېږي. یعنې هغه اخر نهایي نمره موږ سره څو ده 1500 ده. نو 1500 باندې تقسیم وي تر څو موږ ته څنګه کې فیصدي راکړي. فیصدي هم لکه د اوسط په شکل باندې موږ تقسیم. زه د ټاپ کلمه یا د ټاپ تکمه په کیبورډ نه کېکاږم څو ماته قبول شي. ګورئ تاسو دلته راته 15% نمرې ماته وښودلې. اوس دلته راځو دوستانو موږ درجه بندي کوو چې دغه شاګرد هر شاګرد څومره نمرې موږ سره څنګه کړي دي وړي. دلته ځا سره یا په کومه درجه باندې راځي. دلته زه راځم په دې ځای کې موږ دلته اوس راځو د اف کنډیشن څخه په مرستې باندې، د اف فنکشن څخه په مرستې باندې موږ څنګه کولی شو خپله درجه بندي دلته څنګه کولی شو انتخابولی شو. درجه بندي زه په انګلیسي باندې په ای بي باندې تاسو ته ښیم. تاسو کولی شئ په پښتو باندې هم جوړه کړئ. راځم د مساوي تکمه د کیبورډ څخه کېکاږم. نو ډایرکټ زه څه لیکم IF لیکم. تاسو وینئ ماته د اف سټیټمنټ یا د اف کنډیشن څنګه شو شروع شو دلته. نو دا زه څنګه کوم کلیک کوم په دې باندې. دلته هم زه جوړولی شم او دلته هم زه څنګه کولی شم لیکلی شم. دلته ما څخه څه غواړي، ارقام را څخه غواړي. زه ورته داسې وایم که دغه اوسط نمره زموږ ده، موږ په اساس د اوسط باندې څنګه کوو ګریډ یا درجه معلومولی شو. نو اوسط دلته انتخاب که دغه هلته ما سره څه وي د 80 څخه
زیات وي او یا هم مساوي وي نو ماته دغه علامه څه وښیه څه راته وښیه ماته د A توری وښیه یعنې ګریډ به ای شي صحیح شو بیا راځم دلته دوم ځل لپاره دلته زه راځم بیا ورته لیکم چې که چیرې بیا د دوم ځل لپاره دومره شرطیه زما دا ده په دومره شرطیه کې زه ورته دا بیا هم دغه علامه اوسط خانه چې کومه زموږ ده دغه نمرې زموږ څنګه وي د 80 څخه زیاتې او یا هم له 80 سره مساوي وي نو ماته څه وښیه دلته تاسې وینئ چې دا لایم ورکوم تاسې هم ما سره سټپ په سټپ راځئ د بي راسره د دلته ماته څه وښیه بي راته وښیه دا شخص به بي ګریډ ولري بل راځم په همدې شکل باندې دوستانو دا هم تکمیل شو ما سره بیا د اف بل کنډیشن راخلم په درېمه شرطیه کې که چېرته ما سره دغه G3 ګوره داسې نیم ځای کلیک کړم ماته په لاس راکړئ او ډایرکټ هلته که زه ولیکم هم ماته په لاس راکړئ تاسې ګورو اتومات انتخابېږي ما سره دا موږ سره د 80 څخه نه د 80 څخه فرض مثال زیات وي او یا هم مساوي وي فرض مثال ما سره د 80 سره نو ماته به ګریډ څه رقم ته ښیي دلته به ماته د C توری ښیي دا شخص به د C ګریډ ولري ما سره د درجه ولري دا راځم بل علامه راخلم چې 5 حالتونه مو پوره کوو ورته بیا راخلم ورته چې وایم اف کنډیشن ګور چې آیا زه کې کاږم د آیا مربوطه فرمو فنکشن ټول څنګه کېږي راظاهرېږي دا زه انتخابوم دا ځل زه ورته لیکم چې د G3 صحیح شو د G3 خانه کې که چیرې د 5 زیات او یا هم مساوي له 5 څخه وي نو ماته به څه وښیي دلته پکې د D ګریډ به وښیي آخرین ګریډ ته راځو چې هغه موږ سره د څه شي ده د ناکام یا د فیل په نوم باندې په انګلیسي کې یادېږي تاسو په دې باندې پوهېږئ تاسو ناکام لیکلی شئ فیل لیکلی شئ د A B D هر څه چې ما ولیکل دي په عوض باندې تاسې هر څه لیکلی شئ دلته زه ورته څه لیکم دلته زه ورته داسې څه لیکم که چیرې موږ سره د G3 سل کې کومه مواد چې موږ سره پراته وي یا کوم نمبر چې موږ سره پروت وي هغه د څنګه دا ځل د کم شي له 2 څخه له 55 څخه د ما سره کم شي نو ماته به څه شی وښودل شي ماته به وښودل شي FAIL شخص د ما سره فیل وښودل شي اوس راځم ټول قوسونه باندوم په نوبت سره باید قوسونه تاسو نه خلاص پاتې نه شي تاسې وینئ چې هر قوس زه باندوم هلته علامه ورکړئ دلته ورسره چې کوم قوس بندېږي تاسې وینئ دلته متوجه اوس دغه ساحې ته متوجه اوسئ زه دا قوس بندوم دا قوس به سمه علامه وښیي ورسره ګوره شین د دې رنګ شو دا بل قوس شو دا سور قوس شو دا هم تور قوس شو زما فرموله تقریبا تکمیله ده تاسو ته فقط د 2 ثانیې او 3 ثانیو لپاره دغه ساحه مکمله زه پرېږدم تر څو دا فرموله تاسو څنګه کوي ویې شئ لیدلی ویې شئ لوستلی زه اوس په کیبورډ څخه بټنه کېکاږم د انټر تر څو پورې زما فرموله څنګه شي قبوله شي ګورئ دوستانو د 80 نه تر 90 پورې ځکه هلته موږ ساحه ورکړه زه په دې باندې کلیک کوم تاسې څه ووینئ ګوره 80 سره مساوي او یا هم له 80 څخه غټ ده د G3 سل څه کم ده که چېرته 80 سره مساوي او 80 څخه غټ وي تر 100 او داسې تر هر 100 نه چې وام وي دا ماته A ښیي دلته نو بیا موږ ویل چې 80 نه چې مساوي او یا غټ وي دلته تر 80 پورې رارسېږي چې دا 90 کېږي موږ سره نو په دې اساس باندې موږ څنګه ښیي دلته 15 دي دا موږ څنګه ښیي ګریډ بي ښیي زه راځم دغه ټول تقریبا زه 9 پورې وړم بیا به هم سره څنګه وي بي به وي دلته ما تاسو متوجه اوسئ بیا هم بي ده که چیرې زه اوس دلته زه دا څنګه کم 80 کم اتومات به بدل شي باندې په A باندې نو دوستانو د په دې شکل باندې موږ ته دا ګریډ ښودل کېږي لاندې ته تاسو تشویش مه کوئ هغه فقط ډېر په اسانۍ باندې موږ څنګه کولی شو تنظیمولی شو اوس راځو یو حالت بل چې په دې برخه کې موږ تر پوښتنې څخه د کنډیشنل فارمټینګ برخه ده چې موږ په رنګ باندې وښیي داسې راځو کنډیشنل فارمټینګ ته دغه ساحه مکمله موږ څنګه کوو کلیک کوو دلته راځو ورته کنډیشنل فارمټینګ ته راځو چې نیو رول یعنې نوي قوانین په دې سلبونه باندې وضع شي په دې کې موږ څه کوو دومره برخه انتخابو دومره برخه کې موږ سل ورم نور اپشنونه موږ لرو فقط موږ سل والیو راخلو موږ د سل والیو که چې په سل کې چې کومه والیو پرته وي هغه د مساوي وي ایکوال ټو دي وي چې سره مساوي دي وي چې سره A سره فرض مثال که A سره مساوي وي نو هغه رنګ ورته انتخاب کوم فارمټ نه راځم فارمټ کې فیلډ باندې کلیک کوم دلته نور اپشنونه موږ سره ممکن انتخاب وي فیلډ باندې چې کله کلیک وکړو ماته څنګه وکړي شین دې راته وښیي په دې رنګ باندې شین چې کله وښیي راته دا زه اوکې کوم
دلته ده د A ساحه مو سره څنګه شوه ګریډ شنه شوه. اوس دا خوځوم نه راځم دلته بیا په دې ساحه باندې موږ کلیک کوو بیا نیو رولز کې بیا عین موضوع موږ تکراروو دلته سیل صحیح شو ایکوال ټو کې موږ دلته راخلو که چیرې موږ سره بي وي صحیح شو نو بي کې بیا موږ ته لږ تقریبا دته نږدې رنګ وښیي نو مشکل نه لرو دا رنګ یا تصویر دا رنګ انتخابوو ورته سپین رنګ تر اوسه پورې دا تاثیر نه کوي خو تاثیرات یې وروسته ګورو. بیا راځو عین فارموله بیا عین کنډیشن یا عین شرط بیا موږ څنګه کوو انتخابوو ورته دا ځل د چی لپاره د سی لپاره که چیرې موږ سره فرض مثال سی وي نو هغه رنګ د موږ تقریبا دلته موږ سره د چی ته وښیي زیړ دې وښیي موږ ته سمه ده مشکل نه لرو ورسره زیړ رنګ هم بده خبر نه ده سی کې موږ سره زیړ شو اوس راځو دلته موږ A B C D لرو او F لرو اخر کې نه فیل نیو رولز لرو دلته نیو رولز کې بیا موږ انتخابوو عین عملیه موږ د نورو دریو لپاره ترسره کړله مساوي د چی سره وي ډي سره وي ډي موږ ته څنګه وښیه دلته رنګ انتخاب فرض مثال نارنجي تاسو کولی شئ هر رنګ انتخاب کړئ مشکل نه لرو موږ ورسره اوکې شوه اوس دلته راځو څنګه کوو نیو رولز بیا ما عین عملیه ترسره کوو عین شی چې موږ تاسو وینئ مساوي وي د چی سره دا ځل مساوي وي د فعل سره FAIL فعل سره چې مساوي شي نو موږ سره د څه وکړي په سور رنګ راته وښیي زموږ فارموله مکمله تکمیله شوه اوس راځو دغه ټول انتخابوو څنګه کوو فارموله کاپي کوو لاندې سیلونو ته تاسو وینئ دوستانو اتوماتیک شکل باندې رنګونه څنګه ټول تطبیق شول دلته ځکه تاسو وینئ د A ده موږ سره ډي ده ډي څنګه 55 دلته چې 55 موږ د دې په اساس باندې محاسبه کوو که چیرې موږ دا اوس لوړ کړو تاسو خو ورته متوجه اوس دا وزن نوي کوم ټول ګورئ دا په A باندې تبدیلېږي موږ سره دلته اوس راځم دغه چې دا موږ د فرض مثال د 55 450 چې 45 ته راولو دا ټوله ساحه چې دغه ساحه موږ سره څنګه شي اوسط موږ سره 45 ته فیل کېږي تاسو ګورئ دا د سی لپاره سی کې موږ کوم حالت درلوده چې د 55 څخه شپېتو څخه زیات شپېته جوړولو څخه تاسو ګورئ په سی باندې تبدیلېږي نو دا دوستانو لنډه ویډیو چې په تاسو نه ګټه واخلئ که کوم ستونزه وه نو موږ سره په تماس کې شئ هیله ده تاسو ته رسېدګي وکړو مننه ښې چارې ښه وخت